د لغمان والي له کوزي پښتونخوا څخه راغلو یو شمېر شاعرانو فرهنګیانو سره ولیدل. نن د دوشنبې په ورځ د زمري په 28مه نیټه له کوزي پښتونخوا څخه راغلو یو شمېر نوموتو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو د لغمان والي رحمت الله ارمل سره ولیدل. له کوزي پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو له ډلې درویش درانی، عباسین یوسفزي، فاروق پراق، عبدالحکیم اندلیب، سمیه قادر، نورین شمع، حسینه ګل تنها او شکیلانه سربیره د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایتونو یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه. د لغمان والي رحمت الله ارمل له کوزي پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه چې دلته یې تشریف راوړی او د دوی دا ډول تګ راتګ یې د لر او برو پښتنو د مینې او ورورګلوۍ د زیاتېدو او اړیکو قوي کېدلو لپاره مهم وباله. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ صمیم د فرهنګیانو او ادیبانو او د ولسونو په استازولۍ د ولایتي شورا غړي ګلزار سنګروال هم په خپلو خبرو کې له کوزي پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو او ادیبانو څخه مننه وکړه او دوی ته د دې ولایت د ولسونو د هرکلي الفاظ وړاندې کړل. له کوزي پښتونخوا څخه د راغلو شاعرانو او فرهنګیانو په استازولۍ درویش درانی د لغمان والي له هرکلي او میلمه پالنې څخه د مننې سربیره د لر او برو پښتنو په یووالي، اتحاد او له روانو ستونزو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه وویل د لر او بر پښتانه به دا ډول ناستې او تګ راتګ کوي او هڅه کوي چې د لړۍ ګړندۍ وساتي.